نو اوس په مونږه پرانیام کو. په پرانیام کې به مونږه د ساګانو پرانا وی ساته او یام وی اصول ته. د ساګانو ایکسرسایز دی او د ساګانو په دې ایکسرسایز کې به مونږه 4 یا 5 ایکسرسایزونه کو او په آی کې د هر ایکسرسایز نه مخکې به زه تاسو ته وایم چې څنګه کول دي او که چا اپریشن کړی یا سرجري کړی نو هغه دې نه کوي او باقي که چاته څه تکلیف وي نو هغه خیر دی په مزه مزه کولی شي. نو دا ایکسرسایزونه روزانه کول د ساري یا ماښامي یا دواړه وخته ستاسو صحت ته ډېر لوی فایده رسولی شي. دا د یوګا برخه ده کومه چې د پښتونخوا پخوانی ټکنیک دی او د مشرانو نه پاتې او اوس په ټوله دنیا کې خلک دغه ټکنیک راخپلوي او فایده ترې اخلي. نو موږ وایو چې تاسو ته هم دا ضرور رسي. نو لومړی چې په دې کې کوم پرانیام دی هغې ته باستریکا وایي. په باستریکا پرانیام کې مونږه اوږدې اوږدې ساګانې اخلو 11 ځله چې اوږده ساه دننه واخلې او بیا یې پرېږدي په مزه مزه. सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. اوس په دې پسې به کپال باټي پرانیام کوو. کپال باټي کې به مونږه د دې خېټې د مسلز په زور باندې هوا بار وباسو او بیا به واپس هوا دننه پرېږدو لکه زه چې څنګه کوم درته. پکار نه چې تاسو هوا چې کوم دی د پیپلو په زور وباسئ لکه داسې به نه کوئ د دې مسلز په زور باندې بار وباسئ. نو تاسو ما سره شروع کړئ او چې څنګه زه کوم هغسې کوئ. که منځ کې ستړي کېږئ نو خیر د دمه پکې کوئ. دا به موږ یو 15 منټه کوو. که په لومړي ځل باندې تاسو 15 منټه نه شئ کولی نو 2 منټه 1 منټ 1.5 منټ 2 منټه 3 منټه بیا ورو ورو سیوا کېدی شي. په دې دوران کې که ستاسو لاس او خپو کې او اوږو کې ټینشن نه وي نو ښه وي. د
دغسې پرلت چې خپې یو بل پرلت هم وهلی او وجود هم نیغي نه به ډېر ښه چې د ملا تیر نیغي او سټم هم نیغي خو ټینشن نه دی پکار په اوبو کې په جسم کې په لاسونو خپو کې ټینشن نه دی پکار ده چې دې کې ټینشن نه وي ها اوس اوږده ساه واخلئ او بیا یې پرېږدئ چې تازه شي ورته په دې پسې به باهي پرانایام شروع کوو په باهي پرانایام کې به موږ د پیپلو نه ټوله ساه هوا چې کوم دی نو بار وباسو او بیا به هلته ټینګه نیسو یعنې پیپړې به خالي یو څو سکنده نیسو لکه داسې چې ستاسو دا خېټه دننه ننوځي او ساه چې کوم دی نو وتلي او بار هم نیولي یو ساه یو څو سکنده نو دا به موږ 3 ځله وکړو او 3 ځله چې وکړو بیا پکې دمه وکړو بیا به 3 ځله وکړو نو راځئ چې شروع وکړو اوس پکې دمه وکړئ
اوږده ساه پکې واخلئ بیا پرېږدئ. اوس پر دې دا باقي 3 ځله به دوباره وکړو. دا د دې لپاره لاول ساه دننه راکاږئ چې پیپلین ډکېږي بیا تشوئ خالي کوئ. اوس اوږده ساه واخلئ او بیا پرېږدئ چې تازه شي ورته. په اوږو کې په وجود کې په لاس او پښو کې ټینشن پکار نه دی چې ریلاکس پکار دی. اوس په دې پسې چې کوم پرانایام دی هغې ته وایي اججای. په اججای کې به مونږ ساه بار وباسو او بیا به ساه راکاږو په سپېږمو باندې او په مرۍ کې به یو غنګار شان جوړوو، مچۍ به بنګوو داسې. دا به 3 ځله کوو. اوس ورته اوږده ساه واخلئ او بیا پرېږدئ یو 2 ځله. ما په بیکګراوند کې د بابا رامدیو چې کوم دا پرانایام دی هغه مې هم لګولي دي، د هغې اواز به هم تاسو ته راځي. اوس ورپسې چې کوم پرانایام دی دې ته وایي انولوم ویلوم. په دې کې به مونږ یو سپېږمه بنده کړو او په دې بله باندې به ساه راکاږو، بیا به دا بنده کړو او په دې به پرېږدو، بیا به په دې راکاږو او په دې بله به پرېږدو. په کومې چې پرېږدې په هغې به راکاږي، خو په کومې چې دې راکاږله په هغې به نه پرېږدې. نو دغسې به ته د دواړو سپېږمو کې رد و بدل کېږي. دا به مونږ تقریبا داسې یو 100 وارې کوو، یو سپېږمه پکې یو وارې حسابېږي. دې سره به ستاسو پیپلو ته ډېر ښه تازه هوا ورسېږي، د پیپلو فنکشن چې کوم دی نو هغه به نور هم افیشنټ شي. راځئ چې شروع کړو. که منځ کې ستړي کېږئ نو لاس هم ورته بدلولی شئ یا ورته دمام کولی شئ. په لومړي ځل باندې کېدای شي تاسو ته ګران وي.
په دې دوران کې که ستاسو اوږو کې لاس او خپو کې ټینشن نه وي نو ډېره به ښه وي چې ریلاکس وي. اوس اوږده اوږده ساه واخلئ او بیا یې پرېږدئ. په دې دوران کې وجود نیغ ساتئ، په اوږو کې، په ملا کې، په خېټه کې، په لاس او پښو کې که ستاسو ټینشن نه وي نو ډېر به ښه وي. ریلاکس او د ملا تیر نیغ وساتئ چې په وجود کې د وینې تګ راتګ چې کوم دی دماغ ته، سر ته وینې تګ راتګ اسان وي. د دې نه پس به مونږ چې کوم پرانایام کوو هغې ته وایي برامري. برامري کې به مونږ دا درې ګوتې په سترګو ږدو، دا دوه ګوتې به دلته سپېږمو سره ږدو او دا دوه ګوتې به بره په وریځو باندې ږدو او غوږونه د پوسخۍ به په دې دوو ګوتو کټو ګوتو باندې بندوو. خوله به بنده وي، په سپېږمو باندې به اواز بار وباسو، اواز به دې سره به چې کوم دی نو ستا په سر او په مخ کې د مچو شان بنګار جوړ شي او دغه بنګار چې کوم دی دا ستا د دماغ د کام ډاون کولو لپاره ډېر اهم کردار لري. ګډي ځان ته سارا کاږئ، بیا خوله بنده کړه، غوږونو پوسکۍ بندې کړه. او چې څومره اوږد کولی شي دومره وکړه، بیا ځان ته سارا کاږه.
اوس زوګدا ساه واخله او بیا یې پرېږده. اوس اخري چې کوم دی هغې ته وایي ادګیت. په سنسکرت کې ادګیت کې به مونږ د آ اواز به کوو یا به د او اواز کوو چې کوم یو تاسو کولی شئ په وازه خوله باندې په ازاده خوله باندې او دومره به یې کوو څومره چې کولی شئ. مونږ ساه به بار وباسو په خوله باندې او اواز به کوو. دا به 3 ځله وکړو. چې وجود کې وایبریشنز جوړ شي. دغسې اوس د دې نه پس به مونږ میډیټیشن کوو. په میډیټیشن کې به مونږ څنګه چې ناست شو دغسې به کښېنو 1-2 منټه یا هر څو منټه چې کښېناستې غلی. په دې دوران کې په ټول وجود کې که هر قسمه خوځښت مومنټ غبرګون یا ریاکشن ریسپانسز دا غبرګونونه دا نه ښه وي. په ټول وجود کې په وجود کې چې کوم ځای کې کوم خوځښت پیدا کېږي نو هغې ته به پام کې. که په خېټه کې خوځښت پیدا کېږي که په اوږو کې که په ګوتو کې په دې دوران کې به پام کې چې ستا ګوتې ستا خپې ستا تندی ستا اوږې ټول ریلاکس وي. که ټینشن پکې راځي نو هغې ته به دې پام وي ریلیز کېږي. ورسره که تاټ پروسس چې کوم دی هغې ته دې پام وي چې کوم تاټس راځي کوم ځي د تاټ چې کوم مومنټ دی په تاټ کې چې کوم ریاکشنز پیدا کېږي ستا سوچ به یو خوا ځي بل خوا ځي نو ځي دی خو چې صرف ستا ورته پام وي. نو راځئ چې یو څو منټه خاموشه کېږو. لاس چې څنګه درته اسان وي هغسې کېدی که دلته وي او که دلته وي. تاسو چې څومره کېناستی شئ هغومره کښېنئ. نو دې سره به ستاسو وجود کام شي ارام به شي ماغزه به ارام شي. او بیا که تاسو کله واک هم کوئ ځان له کوئ نو په هغه دوران کې هم تاسو خپل وجود کې چې کوم سنسیشنز دي د خوځښت دوران کې قدمونه اخلئ هغې ته هم پام وي. د سوچ چې کوم پروسس دی په هغې کې چې کوم سوچونه ځي راځي هغې ته هم پام وي. نو دې سره به ستاسو دماغ چې کوم دی برین چې کوم دی هغه به یو داسې حالت ته راځي په کوم کې چې هغه خاموش وي. د شور غوغا به پکې کمیږي او برین چې کوم دی دی به زیات انټیلیجنټ کېږي. نو هیله لرم چې ستاسو به دغه
یو څو پرانایام خوښ شوي او تاسو به کوئ په خپل ژوند کې به کوئ خپل ماشومانو ته مو ښایي او باقي به بیا د خیر په دې باندې بحث کوو